بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله. زمونږ استاد چې د نن ورځې درس په کویک بوک پروګرام په دې باندې به کار وکړو که چېرته موږ یو وینډر ځان سره اضافه کړو او هغه وینډر اوپننګ بیلانس ولري خو موږ نه هیر شي. کله چې موږ وینډر اضافه کوو اوپننګ بیلانس ورته ونه رسوو، نو بیا څه ډول کولی شو؟ کومې لارې دي چې د هغې نه وروسته موږ ورته اوپننګ بیلانس اضافه کړو؟ ګورې، زه راځم وینډر سنټر ته او له دې څخه وروسته دا هغه وینډران دي چې ما له مخکې نه رسولي دي، خو زه یو نیو وینډر رسوم. راځم نیو وینډر ته او یو وینډر دلته اضافه کوم د کبیر خان په نوم. دا کبیر خان موږ سره اوپننګ بیلانس لري. دې ته هم موږ کولی شو چې مثبت اوپننګ بیلانس اټکو، له دې ځایه هم کولی شو چې منفي اوپننګ بیلانس اټکو. یو وارې به مثبت او منفي اوپننګ بیلانس زه ورته اټکم، بیا وروسته پر دې کار کوو، یو بل وینډر به جوړ کړو، هغې ته به اوپننګ بیلانس ونه رسوو، لیست کې به اضافه کړو. هغې نه وروسته چې په کومو لارو موږ کولی شو چې هغې ته بیا اوپننګ بیلانس واچو، هغه باندې به هم کار وکړو. خو دا کبیر خان دی، دا د دې اوپننګ بیلانس موږ سره چې دی 1000 افغانۍ دی. زه نور څنګه کوم؟ اوکې کوم چې کله مې اوکې ګورې دلته کبیر خان نه زه 1000 افغانۍ څنګه شوم؟ قرضداره شو. دا مثبت اوپننګ بیلانس دی چې زه د خپل وینډر نه قرضداره شوم، زه اکاونټ پیبل یم اوس دی ته. دومره خبره. بله خبره دا چې دغه بیل چې کوم ده، ګورې کبیر خان نه 1000 افغانۍ قرضداره شوم، د دې په ټرانزیکشن هسټوري کې چې دی دلته بیل ورته لیکي، ټایپ یې ورته بیل لیکي او اکاونټ پیبل استو. اوس راځم زه یو بل وینډر هم جوړوم، نیو وینډر ته راځم، یو بل وینډر فرض که جوړوم د جمال خان په نوم باندې. صحیح ده؟ خو دا جمال خان چې دی 2000 افغانۍ زموږ نه قرضداره ده، نو زه منفي 2000 افغانۍ ورته لیکم چې کله منفي علامه مې ورته اضافه کړه د اوپننګ بیلانس په دغه ځای کې، نو د دې معنا دا ده چې دا جمال خان دا وینډر زموږ نه قرضداره ده، دا نیګیټیو ورته اضافه کوم اوپننګ بیلانس، دا به ورته زه اوکې کړم. ګورئ جمال خان موږ نه 2000 افغانۍ قرضداره ده. کله هم چې وینډر لیست کې تاسې ګورئ چې بیلانس سره منفي علامه وه، نو په دې پوه شئ چې دا وینډر زموږ نه قرضدار ده. خیر دا خو زموږ نه اوس قرضدار شو، راشي ټرانزیکشن هسټوري کې دې ته چې دی ټایپ کریډیټ اضافه کړه، ځکه دا خو موږ نه قرضداره ده. که دلته چېرته بیل واوسېږي نو بیا موږ د وینډر نه قرضدار استو. اوس کریډیټ دی او دلته منفي علامه ده، دا په دې معنا باندې ده چې دا وینډر زموږ نه قرضداره ده. نو په دغه ترتیب باندې موږ کولی شو چې پازیټیو یا نیګیټیو اوپننګ بیلانس چې کله وینډر اضافه کوو په هغه وخت کې ورته ورسوو او اضافه یې کړو ورته. ګورې زه راځم یو بل وینډر ور جوړوم، بل وینډر فرض که د امیر خان په نوم باندې به یې جوړ کړو. دا اوپننګ بیلانس لري خو ما نه هېرېږي، زه اوکې کوم او دا اوپننګ بیلانس ورته نه رسوم. اوس بیلانس صفر دی او دې فرض که 2000 افغانۍ اوپننګ بیلانس درلوده، نو اوس څه ډول کولی شو چې دې ته دا اوپننګ بیلانس واچوو؟ که زه دغلته ایډیټ وینډر باندې کلیک وکړم او دلته راشم ایډیټ وینډر ته، نو دلته خو اوس ماته دا اجازه نه راکوي چې زه اوپننګ بیلانس اضافه کړم. دا خو هغه وخت اضافه کېږي کله چې ما وینډر جوړوو، دلته ځای و باید ما ورته اوپننګ بیلانس یا پازیټیو یا نیګیټیو اضافه کړی و. ښه چې دا کار مې نه دی کړی، اوس به داسې کار وکړو، غواړم همدغه وینډر ته زه اوپننګ بیلانس واچوم، که هغه پازیټیو یا نیګیټیو وي، خپل طریقه لري، دواړو باندې کار کوو. هغه چې دی موږ تاسې د مایک کمپنۍ ته راځو، د مایک جنرال ژورنال انټري د طریقه هم کولی شو، خو غوره لاره دا ده چې موږ تاسې وینډر لیست څخه وکړو، ځکه دلته ورته کمانډ شته. هغه کمانډ انټربیلز ده. انټربیل باندې راځم، کلیک کوم، کله چې انټربیل مې ځان ته اوپن که، زه ورته وایم چې دغه امیر خان زموږ وینډر ده او دغه وینډر څخه چې ده موږ قرضدار استو. دلته راځم ورته ایکسپنس اکاونټ ورته انتخابوم، ان کټګورایزډ ایکسپنس ورته انتخابوم. 100 روپۍ موږ د دې نه قرضدار استو، 100 روپۍ اوپننګ بیلانس ورته اضافه کوي 2000. صحیح ده؟ ښه له دې وروسته چې دا 2000 افغانۍ اضافه کوي ته دې ته، نو
دلته به ورته ولیکو چې اوپننګ بیلانس صحیح ده ان کټګورایز ایکسپنس 2000 افغانۍ منګه ډیبټ ک او دا چې دی از اوپننګ بیلانس من د امیر خان ته واچو فقط سیو انکلوز کوم خو دلته پامې چې دلته ما بیل انتخاب کړی اوس سیو کوم او چې کله مې سیو ک تاسو وګورئ امیر خان 2000 روپۍ ز قرضدار شوم دا ورته اوپننګ بیلانس ماټ ک امغه په خوانه قصه د ګوري دلته ټایپ هم ورته بیل راغی کزه اوس دلته رائټ کلیک وکم ایډیټ وینډر ته راشم ګوري دلته اوپننګ بیلانس ورته اضافه شوی خدا پازیټیو اوپننګ بیلانس دی کنه زه اوس غواړم چې یو نیگیټیو اوپننګ بیلانس هم دې ته اضافه کم فرض که زه راځم نیو ته کله چې نیو ته راغلم وینډر ته راځم کله چې زه وینډر ته راغلم زه ورته وایم چې د عزیز په نوم باندې عزیز خان په نوم باندې ما سره یو وینډر ده او دا څنګه کوم اوکې کوم ښه کله مې چې اوکې که نو اوس دې ته باید زه اوپننګ بیلانس سټ کړم ما نه هېر شوی و نو بیا هم راځم وینډر ته انټر بیلز ته راځم کله چې انټر بیل ته راغلم دلته د بیل په ځای اوس کریډټ انتخابوم ځکه دا د ځان نه قرضداره کوم کریډټ مې ورته انتخاب که د دې انتخاب څخه وروسته بیا راځم زه دلته ایکسپنس ته او کله چې دلته ایکسپنس ته راغلم بیا ورته څه شی انتخابوم دلته ان کټګورایز ایکسپنس صحیح ده او 100 روپۍ ورته انتخابوم فرض کړه 2000 افغانۍ د زمانه قرضدار ده دلته کولای شي چې ورته ولیکي اوپننګ بیلانس یا موږ نه اډوانس اخیستي ورته وایو سیف او لاغې څخه وروسته ګوري عزیز خان زموږ څخه 2000 افغانۍ قرضدار شو نیگیټیو اوپننګ بیلانس موږ ورته اډ کړ